Assalamu alaikum everyone. Welcome to Muhammad Amir official G students में lecture number 22 की वहाँ डिस्कस को protected inheritance सही था. So protected inheritance जब सर inheritance जो type थे और गोरा previous lecture की वहाँ inheritance जो type discuss करें public inheritance. पहले lecture की वहाँ protected inheritance में खबर को इंशाल्लाह पर next class की वहाँ private inheritance में खबर को. बस राजू protected inheritance theory discuss को भी परिवार program वाली को सही था. नुकोरा कल चीमा यो زموږ سره ګورئ یو کلاس A دی بل کلاس B دی. دا کلاس B ما څه کې د ما ډیرایوډ کړی د کلاس A نه او دا کلاس A زموږ سره بیس کلاس شو او دا کلاس B زموږ سره ډیرایوډ کلاس شو. نو چې کله دا کلاس B سره د ما ډیرایوډ کو د کلاس A نه پروټیکټډلی ګوره ته ما یو دلته چې ما کوم کیورډ لګول هغه شی هغه پروټیکټډ مطلب دا کلاس A مونږه چې کوم دی دا کلاس B دا کلاس A انهریټ کوي پروټیکټډلی. نو چې کله په دې کې کوم مین دی هغه زموږ سره کوم ریلیشن دی هغه د زموږ پروټیکټډلی راغی نو په دې کې بدای چې دا کلاس B چې زموږ سره دا کله د یو سایز غټ کما دا کلاس B چې زموږ سره کم دی صحیح ده. دا کلاس B به زموږ سره دا ډیرایوډ کلاس دی کنه کلاس B دا کلاس B به الریډي زموږ سره چې کوم دی دا کلاس A دی انهریټ کړی دی مطلب دا کلاس زموږ ډیرایوډ کلاس دی. نو چې کله دا موږ سره پروټیکټډلی شو پروټیکټډلی مطلب دا شو چې دا به اوس د دې کلاس A چې زموږ سره کم پروټیکټډ او کم پبلک زموږ سره دی کم ایکس سپیسیفایر دی مطلب که څه ډیټا ممبر فنکشن پروټیکټډلی یا پبلک انټروډوس کو نو دا کلاس B زموږ سره کم ډیرایوډ کلاس دی نو دا به دا eligible وي چې دا څه وکړي چې دا access کی د کلاس A protected members او public members یا data members یا member function صحیح ده. اوس ګوره دا دوه خو access کولای شي هم به protected شي او هم به public شي خو چې کله دا دلته access کی نو protected به هم زموږ سره په دې derived class کې as protected treat کیږي او دا public زموږ سره کوم data members دي یا member function دي دا به هم زموږ سره په دې کلاس B کې as protected چې کوم دي داس کیږي دا به ډیل کیږي مطلب public او protected بدوانه سره په دې کلاس B کې چې کوم دا data members یا member function derived کو دا بل زموږ سره as protected ډیل کیږي صحیح ده. او public چې په private زموږ سره کوم data members یا member function هغه به زموږ سره د derived class څه شي دا باندې اکسس کولای صحیح ده. نو راځو پروګرام چې کوم دی هغه موږ کو هغه موږ لیکو. لیټ سپوز ما سره بچی د لوي یو کلاس دی A صحیح ده دا ما سره کلاس A دی. اوس په دې کلاس A کې لیټ سپوز ما سره پرایویټ چې کوم دی پرایویټ لیټ سپوز د پرونی دا په شان موږ سم سره سب پرمږه د امپلای اټریبیوټس اغستو کنه. لیټ سپوز نام هم زموږ سره د امپلای اټریبیوټ لیټ سپوز د امپلای آی ډی ده صحیح ده. دلته لیټ سپوز ما واسطه انټ آی ډی د امپلای آی ډی شو اوکې شو سمپل بیا دلته علامه پروټیکټډ here it is protected صحیح ده protected څه کومه protected لیزه دغه چې کوم دی ډیفاین کوم سم ممبر ډیټا ممبر صحیح ده. لیټ سپوز ما سره یو شو کریکټر نیم صحیح ده او دا لیټ سپوز ما سره شو 30 کریکټرز ما سره د ما ور واچي صحیح ده مطلب 30 کریکټر نیم دا زموږ سره با د یوزر هغه مونږه غوښتل 30 کریکټر پوری مونږه نیم چې کوم دا موږ کوي شو مونږه غوښتل شو بیا کنه زم سره 10 کریکټر کا پای بي کوټه ور هر سمره خو رینج ولا مونږه 30 کریکټرز ورکو بل زموږ سره لیټس سپوز دا انټیجر او دا علامه ایج صحیح دا امپلای ایج شو او دا امپلای نیم شو. په دې کې زه پبلیکلی زه کومه دا کار کوم بچی د وی شات چې زه یو وایډ فنکشن علم وایډ انپوټ صحیح دا وایډ انپوټ او سب پیرامیټر تینه پاس کوم نو کوایډ ولیکي کتا سینری کې په کې هم سب میټر نه کوي صحیح اپشنل دی. زه سی آوټ کوم سمپل چې enter the name of the employee name چې کوم تاسو کې AMP په سمپل کې د employee name شو صحیح ده. پلیز د employee name او تاسو انټر کړئ او سمپل موږ ته CN کو دا بس دا سلیکټ زوم آوټ کوم سمپل موږ د employee name چې کوم دی هغه موږ CN کو چاته name variable ته صحیح ده. بیا دې نه بعد سمپل دا ټو لاینز دا سی کومه د دې نه کافی او زما سره کوم سمپل بدل لاندې دلته پیسټ کوم صحیح کنټرول سی اینڈ کنټرول وی بیا زما سره د امپلای نیم زما سره د امپلای سره د امپلای ایج د سمپل ته موږ ایج وولو کو سمپل دا موږ ایج زما سره کوم ویریبل دغه ته کو دا بوت اساین کو اوکې شو دا سی بیا څه کومه زما دلته سمپل ولی کوم ډیسپلی یا بس نه لیکو ځل بس سمپل زه دغه دوفر دی اوس بل زه یو بل کلاس کوم دی هغه لیکم یو کلاس B او دا کلاس B زه کوم دا پروټیکټډلی دا کلاس A انهریټ کوم دی کلاس B ته پروټیکټډلی صحیح دا کلاس A موږ څه کو دا موږ انهریټ کو د کلاس B ته او دا کلاس B شری دا موږ سره ډیرایوډ کلاس شو دا کلاس A زموږ سره پیرنٹ کلاس یا بیس کلاس شو صحیح دا کلاس B زموږ سره چایلډ کلاس انهریټډ کلاس یا ته موږ ډیرایوډ کلاس وای صحیح دا. لیټ سپوز په دې کې زه پبلک زما سره چې کوم دی لیټ سپوز دا سی کومه صحیح ده
فارمیټ به موږ سیم کو. لیټ سپوز ما سره وایډ او زه ګیټ لیټ سپوز وایډ ګیټ ما دلته څه وکړو، دلته ما یو فنکشن انټروډیوس کړو. په دې کې زه داسې کار کوم بچې د لوی شه چې لیټ سپوز به دلته څه دغه چې کوم دی انټیجر، لیټ سپوز یو انټیجر شو اوکې انټیجر امپلای سیلري به ته موږ ولیکو سیلري صحیح ده سیلري. لیټ سپوز دا زما سره داسې مونږه اوکې واټ ایم ډوینګ سیلري دا ما چې کوم دی یو څه وکړو یو هغه ډیټا ممبر ما دلته ور واچو صحیح ده. اوس لیټ سپوز زه په دې ګیټ وای پرې ګیټ چې کوم فنکشن پرې سی آوټ کوم چې پلیز یا بس ډایرکټ انټر what I am doing enter the employee salary صحیح ده employee salary. د employee salary ته څه کاغه انټر کا سیمپل به ولته موږ وکړو دلته به مونږه سی ان کو د employee چې کومه salary ده صحیح ده salary د employee salary ته موږ سی ان کړه. اوس زه داسې کار کوم چې لوی شه چې دلته زه یو بل کوم شو په شو نیم سره ما یو فنکشن چې کوم دی هغه واغستو او په دې ډیټا چې کوم ریټرن ټایپ دی هغه زه وایډ والم صحیح ده. او د دې شو فنکشن کار بدای چې دا موږ ته زموږ کوم ټول ریزلټ هغه شو کوي. نو چې ریزلټ شو کوي اول موږ دا کار وکړو چې ګوره دلته زه څه کوم دلته زه اول کال کوم بچې د لوی شه کال کوم نه ډایرکټ دلته سی آوټ کوم سی آوټ the name of the employee is the employee name چې کوم دی او سیمپل بلته څه کوم چې موږ کوم نیم ویریبل ډیکلیئر کړي او پروټیکټر هغه بلته څه کوم هغه به زه اکسس کوم اینډ اپلاین بس هم ورغوم صحیح ده. دا شو زموږ سره بیا به سیمپل دا لاین زه داسې کنټرول سی اوکې لایک دیټ اینډ هیر کله داسې کوم فارمیټ برابر کو کنټرول سی اینډ هیر کنټرول وی صحیح ده. اوس به زه د امپلای چې کوم دی د امپلای زموږ سره اوکې د امپلای نیم شو او بل زموږ سره د امپلای چې کوم دی د امپلای څه شو ایج شو صحیح ده. دلته به زه ولیکم چې یاره د ایج اف امپلای از تو سیمپل مونږ سوال دلته مونږ والو ایج او سیمپل به دلته هم مونږ څه وکړو هغه ایج مونږ ډسپلی کړو. ګوره دا زموږ سره د ایج چې کوم دا ډیټا ممبر زموږ سره مونږ پروټیکټډ دلته څه کلی دی هغه مونږ کلی دی که نه او بیا د دې چې کوم انفوټ والا قصر هغه مونږ پبلیکلی دلته انټروډیوس کړل ده او هغه به مونږ انفوټ سیمپل چې کوم د دې فنکشن په درو باندې به مو دې ډیټا ممبرس ته مونږ څه انفوټ ور واچو او دلته بیا مونږ سیمپل هغه سی آوټ کړو صحیح ده. د دې نه بعد به زه داسې کار وکړم د دې نه بعد به زه شو کوم بچې د لوی شه چې سیمپل ویمیل می چې سی آوټ کړو چې د salary of the employee is the employee چې کومه salary ده هغه مونږ چاته وراچېل ده هغه مونږ وراچېل ده ډیټا ممبر چې کوم دلته زموږ سره دی salary صحیح ده کوم چې موږ پبلیکلی انټروډیوس کړل salary او سیمپل دلته اینډ اف لاین ورسره موږ پوټ کړو صحیح ده salary. اوس داسې کار کوو چې د لوی شه سیمپل لازمه او دلته زموږ سره دا شو اوکې اینډ دا اوس سیمپل زه راځم مین فنکشن چې کوم دی هغه انټروډیوس کوم دلته ما سیمپل ولیکو اینډ مینو صحیح ده MAIN اینډ مینو او د مین نه بعد مې سیمپل داسې کار وکړو بچې د لوی شه چې د زموږ سره کوم کلاس بي دی مې ایج یو آبجیکټ کریټ کړو اوکې دلته ولک سپیس پکې مونږ دلته سپیس ورکړو مطلب د بي کلاس لپاره ما یو آبجیکټ چې کوم دی هغه کریټ کړو. اوس د دې آبجیکټ په تھرو به زه څه وکړم زه به د بي کلاس دا چې کوم دی د دې آبجیکټ په تھرو به زه اول داسې کار وکړم چې اول به زه زموږ سره کوم انفوټ فنکشن دی کوم چې موږ سره پبلیکلی موږ انټروډیوس کړی دی خو دا به اوس په دې کلاس کې پروټیکټډ زموږ سره څه کېږي پروټیکټډ به زموږ سره دا ډیل کېږي صحیح ده. نو که دلته انفوټ ولګوم انفوټ صحیح ده ایریا ډاټ انفوټ انفوټ او لیټ می رن د پروګرام اوکې یس پروګرام ته رن کوم نو ما دلته ایرر راغی چې inaccessible within the context. ګوره دا انپوټ ما کال کو کنه خو دا انپوټ زموږ سره دلته سره دلته ګوره مونږ خو دا خبره وکړه که تاسو د ډایګرام ته خیالي په دې تاسو ته مو ویل چې یاره دلته زموږ سره دا پبلیک دی خو په دې ډیرایوډ کلاس کې دا زموږ سره ایز پروټیکټډ ډیل کېږي. نو چې کله دلته ما ګوره دا انپوټ فنکشن کال کو نو دا انپوټ فنکشن دلته زموږ سره په دې کلاس A کې پبلیکلی مونږ انټروډیوس کړی دی خو پبلیکلی مونږ خبره وکړه دا به کلاس B کې د زموږ سره پروټیکټډلی زموږ سره هلته څه کېږي هلته زموږ سره دا ډیل کېږي. نو دلته اوس کله پروټیکټډلی دلته زموږ سره په کلاس B کې دغه انپوټ فنکشن کوم چې په کلاس A کې پبلیکلی مونږ انټروډیوس کړی و خو چې کله دا کلاس مونږ پروټیکټډلی دا کلاس B انهیریټ کړو کلاس A نه نو دغه انپوټ زموږ سره کوم هلته په کلاس A کې انپوټ زموږ سره پبلیکلی و دا زموږ سره په کلاس B کې دا زموږ سره شي زموږ سره پروټیکټډلی ډیل شو. نو پروټیکټډلی چې ډیل شو دا اوس مونږ آوټساید د کلاس چې کوم دی هغه موږ څه کولی شو نشو اکسس کولی نشو کال کولی. نو دیټس وای زه به داسې کار وکړم زه په دې ګیټ کې اول دلته څه وکړم په دې ګیټ کې دننه اوس دلته زه څه کوم دلته زه اوس دغه پروټیکټ هلته موږ سره پروټیکټډ ډیل کېږي خو دلته اوس زه دغه فنکشن کال کولی شم. نو سیمپل به زه دلته اول ګیټ فنکشن کال کړم انپوټ ډاټ ګیټ صحیح ده
ګیټو او دا ډسپلی چې زموږ سره کوم فنکشن دی دا هم زه څه کولی شم ښه ډسپلی ول موږ نه دی اخیستی صحیح ده موږ سمپل انپوټ اخیستی دی دلته زموږ سره شو دی نو په دې شو کې به داسې کار وکړم چې دلته اوس زه دا ډیټا ممبر چې کوم دا زه اکسس کولی شم لکه نیم شو ایج شو سیلري شو سمپل زه دا پروګرام چې کوم دی دا زه رن کوم دلته به سمپل ایج ډاټ شو کال کو چې ریزلټ موږ ته شو کې ایج ډاټ شو فنکشن صحیح ده and here like that او زموږ پروګرام چې کوم دا کمپلیټ شو سمپل موږ پروګرام رن کو او تاسو ته ډیفرنس پته ولګی چې یاره په کلاس A کې زموږ سره کم سز موږ پبلکلی انټروډیوس کړو کم میمبر فنکشن هغه زموږ سره په ډیرایوډ کلاس کې ما تاسو ته مخکې چې زموږ سره پروټیکټډ ایز پروټیکټډ زموږ سره ډیل کېدل او دیټس وای زموږ سره دا نه ایکسس کېده صحیح ده موږ زموږ پروګرام بالکل هغه رن شو او ما ته چاره انټر the name of the employee let's suppose ما انټر ورکو employee name مو ته انټر کو محمد امیر داغه چې کوم دی داغه ایج لیټ سپوز 21 او داغه چې کوم سیلري داغه زموږ سره لیټ سپوز دا شو دا زموږ سره وګوره د امپلای نیم شو داغه چې کوم د ایج شو داغه سیلري شو نو په دې پروګرام تاسو پوه شئ چې یاره مین خبره دا چې کله مونږ یو د کلاس بی مونږ انهریټ کو د کلاس A نه پروټیکټډلی نو بیا زموږ سره چې د کلاس A کم پبلک کم ډیټا ممبرز یا ډیټا آیټم ساري ممبر فنکشن یا ډیټا آیټمز صحیح ده یا زموږ سره پروټیکټډلی کم ډیټا آیټمز یا زموږ سره ډیټا ممبرز تاسو وایي او زموږ سره کوم ممبر فنکشن دا زموږ سره په ډیرایوډ کلاس کې ایز پروټیکټډ ډیل کېدل او دیټس وای چې دا کوم فنکشن دی دا مونږ وداوټ د کلاس چې کوم دی پروټیکټ مونږ نشو کال کولی نو دیټس وای دا مونږ په دې فنکشن کې دنه کال شل او بیا سمپل مونږ دا فنکشن نه کال شل نو دلته اوس چونکې ما دا انپوټ فنکشن کال کړی دی دا زموږ سره پروټیکټډلی دی په کلاس کې دنه زموږ سره کال کېدی شي نو دغه په تر باندې خپل ریزلټ راځي شو دا زموږ سره دغه ډیفرنس چې کوم دی لکه مطلب دا زموږ سره پروټیکټډ انهریټنس چې پاک مونږ ډیټیل سره خبره وکړه چې څنګه زموږ سره پبلک کوم د زموږ سره په یو بیس کلاس کې کوم پبلکلی مونږ کوم ممبر فنکشن یا ډیټا آیټمز والو هغه زموږ سره په ډیرایوډ کلاس کې بیا ایز پروټیکټډ ډیل کېږي هغه مونږ بیا نه فکسس کولی وداوټ outside the class صحیح ده سو thanks for watching او دا زموږ نن کلاس ملي تاسو کلاس خوښ شوی سو پرابلم په کمنټ تاسو ته پوسټ کولی شئ د لوی الله فمان السلام علیکم